ننګرهار د رنور ولسوالۍ ته په دې وروستیو کلونو کې د سیلانیانو ورتګ زیات شوی. دغه ولسوالۍ د خپلو دنګو غرونو، یخو چینو، شنو ځنګلونو او زړه راښکونکو منظرو له امله د ختیځې سیمې له مهمو سیاحتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. د سیمې یو اوسیدونکی انعام وایي د نورو وختونو په پرتله په سرلي او اوړي موسمونو کې سلګونه کورنۍ او ځوانان د درینور، سوتن، وایګل، شمال او نورو ښکلو سیمو ته د سیاحت او تفریح لپاره ورځي. بس خلکو دغه کوشش کړی ډیره او چې باغداري وکړي او بل دا کوم دا غرونو کې چې دغه سیړۍ دي او دغه وساتي، مثال د وطن ښکلا نور هم زیاته شي او بل دي کوم مؤسسې دغه ګلان هغه کړي او دې سره هم داسې ښکلا زیاته شوې دی او باید نور هم توجه وشي دې ته، لکه دا ګلان وکړي او چې نور هم داسې ښکلا زیاته شي. بل خوا یو تن سیاحت کوونکی ابو هریره له مسؤلو ادارو غواړي چې د ولسوالۍ کې سړکونو، تفریحي پارکونو او شنو ساحو رغولو ته پاملرنه لا ډیره کړي ترڅو د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي. دوی وایي باور لري که د درینور طبیعي سیمې په سمه توګه ورغول شي نو دا ولسوالۍ به د هیواد په کچه یو مهم سیاحتي مرکز وګرځي. او دا درینور ولسوالۍ ډېره ښکلې ولسوالۍ ده. ګڼ شمېر وطنوال په اخترو کې دلته چکر ته راځي او زه خپله په چکر راغلی یم. ډېره ښایسته ولسوالۍ ده، ډېرې ښې ځایان لري او ښې چینې واورې دلته ډېر شنه شنه بوټي دي نو د چکر دپاره ډېره ښه ولسوالۍ ده. د درینور ولسوال مولوي عبدالله رحماني بیا سیلانیانو ته ډاډ ورکوي چې دوی کولی شي په ارامه زړه شپه او ورځ د ولسوالۍ کې سیاحت وکړي. درینور خو ما مخکې یادونه وکړه چې دا د سیاحت لپاره یو ښه عراضي ده، نو موږ د خلکو ته سل په سلو کې ډاډ او اطمینان ورکو چې درینور ته د سیاحت دپاره د چکر دپاره راشي او دا د سیلانیانو یو مرکز دی، نو دوی ته موږ اطمینان ورکو سل په سلو کې. خلک اوس هم راځي، مخکې هم راتله خو اکثره د جمعې ورځ داسې اخترونو کې دلته ډېر رشکشي دي خلکو. درینور نه یوازې د طبیعي ښکلا له امله شهرت لري بلکې د کرنې، بڼوالۍ او خوږې هوا له امله هم ځانګړی شهرت لري.